درانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. نوښت د پرمختګ ډېر لوی لارښوونکی ځواک دی او امتیازي حق بیا د نوښت یوه مهمه برخه بلل کیږي او د یو هیواد او سیمې د نوښت د توان ښکارندویي کوي. د چین د پوهې د ملکیت حق د ملي ادارې شمېرې ښیي چې په تېر 2023 کال کې له هانګکانګ، مکاو او تایوان څخه پرته د چین په لوی وچې کې د موثرو ابتکاري او امتیازي حقونو اندازه له 4 میلیونو څخه زیاته شوی او په نړۍ کې یې لومړی مقام خپل کړی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته اړوند معلومات وړاندې کړم. شمېرې ښیي د 2023 کال تر پایه پورې له هانګکانګ، مکاو او تایوان څخه پرته د چین په لوی وچې کې د موثرو ابتکاري او امتیازي حقونو اندازه 4 میلیونه او 15 زرو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 22.4 زیاتوالی ښیي. په دې مناسبت چین په نړۍ کې لومړی هیواد ګرځېدلی چې یاده اندازه یې له 4 میلیونو څخه اوښتې ده. براسره پر دې د 2023 کال تر پایه پورې په چین کې د اغېزمنو سوداګریزو مارکونو د ثبت اندازه 46 میلیونه 146 زرو ته رسیدلی ده. د یادونې وړ ټکی دا دی چې چین د ډیجیټل اقتصاد په برخه کې د نوښت ښه ځواک لري. د پوهې د ملکیت حق نړیوال سازمان 15 تخنیکي ساحې ټاکلي او اړوندې شمېرې یې ښیي د 2023 کال تر پایه پورې د مخابراتي تخنیک د ادارې لارو چارو، د کمپیوټر د تخنیک او د اساسي مخابراتي پروګرام په برخو کې د پوهې د ملکیت حقونو د اندازې د زیاتوالي اندولونه، د چین د موثرو ابتکاري او امتیازي حقونو په تخنیکي ساحو کې مخکښ درې مقامونه نیولي چې اندولونه یې په جلا جلا توګه 50.4 سلنۍ، 19.3 سلنۍ او 10.8 سلنۍ ته رسیدلي دي چې دا په دغه هیواد کې د اړوندو اندازو د زیاتوالي له منځني اندول څخه ډېر لوړوالی ښیي. یادې شمېرې د دې څرګندوي کوي چې په 2023 کال کې په چین کې د پوهې ملکیت حقونو د اندازې د زیاتوالي ترڅنګ تصاعد یې هم د نوښت د مثبت پرمختګ په حال کې دي او د ډیجیټل اقتصاد په ساحه کې یې د نوښت ځواک قوي دي. چین د پوهې د ملکیت حق په برخه کې ستر هیواد ګرځېدلی او په مداومه توګه د نوښت په رڼا کې د ټولې نړۍ د پرمختګ لپاره ښه خدمتونه کوي. درانو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.